انسانیت خدمت د پاره پیسې او عہده دا ضروری نه ده. اصل شي په زړه کې درد او احساس، چې په زړه کې درد او احساس وي نو الله بدنا د انسانیت خدمت اخلي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګرمي سیوا شوې ده، ډیره ګرمي ده. په دې سکرین باندې تاسو تخکاری دوا سیمپل بوتل مې راوچته کړې او د دینه مې یو دو لوخي جوړ کړو، یو کې اوبو او بل د خوراک یعنی غنم وغیرہ. په دې باندې څه خرچم ناراضي او ډیر د ثواب کار دی. دا مرغې چې نو دا بے زبانه بے ضرر شي دی او اوس دا داسې ځای کې ځوړندو چې تیار اوبو او غنم پکې پراته او کوشش مې دا دی چې داسې تقریبا 15-20 لوخي ز جوړ کما مختلف ځایونو کې ولګوم. تاسو یار یو ملګری له پکار دي چې د خپل وس مناسب یو لوخي دوا جوړ کی او چرته ولګي د دې مرغو د پاره. ګوره یو ښه سوچ دی او مونږه ټول ملګری چې د خپل وس مناسب ښه سوچ او ښه کار شروع کو نو ان شاء الله هر څه سم دم دي، خو لږ لږ کوشش پکار دی. د دې ویډیو مطلب دا دی چې یو ښه پیغام دی چې سوره ډیرو ملګرو ته ورسېدو نو ښه خبره ده. دا ویډیو تر سره مخکې شیر کې او کوشش وکړئ چې داسې سیمپل لوښي د مرغو د پاره ولګوئ. ګرمي ده، ثواب بام کېږي او یو اړه ته با سکون هم ملاوي.